د نن ورځې تازه او مهم خبر په ملګرو ملتونو کې ازبکستان د پاکستان په وړاندې د افغانستان داسې دفاع وکړه چې افغانان یې خوښ کړه. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پرې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی شتون نه لري. په افغانستان کې داسې حکومت راغلی چې تر اوسه پورې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې فرصت څخه پاکستاني حکومت ډیره ناوړه استفاده وکړه. د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف په ملګرو ملتونو په جار چغې وکړې او په ټول زور سره یې وویل چې د نړۍ ټولې ترهګرې ډلې په افغانستان کې راټولې شوي دي او نړۍ باید پر وړاندې بې پروا پاتې نه شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف بیا په یو خپله وینا کې وویل چې افغانستان ملامت کول او افغانستان ګوښې ته کول د هیچا په ګټه نه دي. موږ نه غواړو افغانستان منزوي شي، موږ غواړو افغانستان د نړیوالې همکارۍ یوه فعاله برخه وګرځي. ملګرو، دا زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. که تاسو کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.